سلامونه نیکې هیلې احترامات د شپې 2 بجې دي خو د دنیا و ما فیها ټول غمونه زما په سر دي هسې هم لوبه ګرمه ساتل غواړي ټرمپ ته دې الله تعالی د نیکې هدایت وکړي او د هغې نه مخکې یو خبره کومه چې مولانا صاحب خانزیب یو عکس شیر کړی و پوسټ یې کړی و چې پنجاب کې د یو چرګ یا بانګي په واده باندې یا د چرګ او د چرګې د بانګي او د چرګې په واده باندې په میلیون روپۍ خرچه شوي دي او چرګې له باقاعده شپږ اته یا لس تولې سونې هم کړله یو طرف ته د پنجاب خلک دومره مست دی چرګان یې دومره مست دي بل طرف ته زموږ د پښتونخوا زلمي مجردان لکه زه څه ووایم ځان یاد کړم که یاد نه کړم بړستونو کې پراته دي پوسټونه کوي پوسټونه ګوري ویډیوګانې کوي خبرې کوي او ټرمپ ته د هدایت دعاګانې کوي خو ټرمپ داسې کار کړی دی چې یو خو وایي چې پاناما کینال بیرته نیسمه او پاناما والا مخالفت کوي هغه کوم سټیټ سره چې دا ورسره وي ظاهره خبره ده 99 کې یو اس حواله کړی و یو اس جوړ کړی دی خو یو اس اوس دا وایي ټرمپ چې دا ما پاناما ته حواله کړی و نه چې چین ته او د دې نه زیاته فایده چین اخلي او نه صرف چین ته پیدا اخلي او ګرینلینډ باره کې مو چې دا به واپس اخلو ګرینلینډ فکر کوم د ډنمارک زیر انتظام دی یا د هغې یو ډومینین دی د هغې باره کې هم دا وایي چې دا مونږ ته سټریټیجیک اهمیت دی تجارتي اهمیت دی ګرینلینډ او دا مونږ واپس اخلو د دې یو ریډار وایي یو شبکه نیټورک یو د سپیس ټیکنالوژي یا کمیونیکیشن یا ریډیو نیټورک انسټالیشنز یې دغلته وو په ګرینلینډ کې خو دغه هم نو ده غټه خبره اوس وایي چې بهي کنیډا دی زمونږ څه شي یو پنځوستم سټیټ دی چې د یو اس ګنې ماپ کوی او ادروایز دا اعلان یې خو مخکې کړی و نن یا پرون یې پې ټیکسز ولګول ټریف لنډه خبره دا چې ټیکس یې پې ولګول په هغه څیزونو باندې چې د کنیډا نه امریکې ته ځي نو 25% ټریف یې پې ولګول یا خصوصي ټیکس یې پې ولګول د هغې سره به د کنیډا معیشت ته زیان ورسي او کنیډین ډالر 13 هفته کې په تیزۍ ښکته روان دی ظاهره خبره ده کنیډا وایي چې لکه موږ د امریکې سټیټ نه جوړېږو یو پنځوستم او د ټرمپ خبرې دا دي چې دوی په دفاع باندې موږ خرچه کوو د روس او چین نه موږ ساتو او موږ دوی ته سبسیډیز ورکړي دي ته موږ مراعات ورکړي دي په تجارت کې دوی زموږ نه فایدې اوچتوي که فایدې اوچتول غواړي نو ټیکس به پې هم کمي او نور سهولتونه به ورته هم خو په موږ کې دې ضم شي یعنې موږ سره بس انضمام وکړي په چین باندې هم 10% اضافي ټرف یا اضافي ټیکس لګولی په چینی سیزونو باندې ظاهره خبره دی سره به د چین معیشت ته زیان رسي څنګه چې د کنیډا او سیم ګوز په میکسیکو ایز ویل یعنې میکسیکو کې یو چې دې نه موږ ته نشایان هم راځي او نشې هم راځي هلکې سټیټسټکس بي بي سي لیکلي چې ډېر مختلف دي د کنیډا نه او د میکسیکو نه ورته دومره نشه نه راځي څنګه چې ورته نورو هېوادونو نه راځي نشهیي توکي مطلب د نشې منشیات او هدایت به ورته خدای په دې نصیب کړي چې بله دا چې یو اس ایډ مطلب د یو اس ټیکن بشري مرستې دي په ټوله دنیا کې بالخصوص په غریبو هېوادونو کې یا جنګ ځپلي هېوادونو کې دا خاص کر افریقایي ملکونه دي نو ما او تا ته خو چې کار روزګار مو روان دی څه دیاړي دنده مو خدای برابر کړي دي نو ما او تا ته دغه امدادي رقم امدادي خوراکي څیزونه دا هېڅ نه ښکاري او بېشکه موږ به بلې بلې وکړو چې بندې شي او کېږي به څوک ته لوږې نه دي مړه خو مسله دا ده چې د بېوزلو خلکو په دغه باندې تکیه یې انحصاره یې د ژوند دغه یو اس ایډ یا د یو این لاندې چې کومې مرستې زیاتره یو این ته فنډینګ هم امریکا کوي او حقیقت دا دی ډبلیو ایچ او سره هغوی خپل ټرمپ له ډبلیو ایچ او سره خپل پارټنرشپ ختم کړو نو ډبلیو ایچ او ویکسینیشن کوي یا دغسې د بنیادي ضرورت اړتیاوې د هیلث سره تړلې اړتیاوې د غریبو هېوادونو یا غریب کمیونټیز پوره کوي نو دا یو لویه ستونزه به وي که څه چې اپیرنټلی خو به موږ وایو چې نه بس کېږي به دا دي هغه دي خو د یو این فنډینګ باندې بالخصوص ډبلیو ایچ او نه صرف ویکسینیشن او هیلث سهولتونه ورکوي بلکې آر این ډي کې ریسرچ اینډ ډیولپمنټ کې فنډینګ کوي پروجیکټس او انساني صحت حوالې سره د میډیسنز حوالې سره د میډیکل ایجوکیشن حوالې سره څه نه څه یو کوارډینیشن د حده پورې کوي خو بیا هم کوي څیزونه کوي نو دا به یو ډېر بد اثر وي
نو ځکه زه وایم چې ټرمپ ته دې خدای نیک هدایت وکړي. یو خو لکه غریب هېوادونه چې کوم دي هغه د دغه مرستو باندې د هغې تکیه ده د غریبو خلکو. بله خبره دا چې دا WHO وغیره چې دي یا د UN چې کوم ایجنسیز دي نو د هغې د فنډینګ سورس چې دی هم دا US دی. زه منم نه منم زما خوښ دي زما نه دي خوښ دې مني نه مني خو بهرحال په یونیسیف دی یونیسکو دا چایلډ پروټیکشن ارګنایزیشنز دي نو د دوی د زیاتره پیسې ټکې دي د امریکې نه راځي او ټرمپ هغې باندې 90 ډیز لپاره خو لکه بندیز لګولی دی او 90 ډیز نه بلکې دا زړه پالیسي ده چې موږ به دغه دا امدادي موږ په دنیا ذمهوار نه یو خو لکه یو دا هم وایي چې دنیا کې زموږ انساني بشري ذمهواریانې اړو شته دی نه بس موږ خپله امریکا ګریټ جوړو او دغه سلسله کې یو نیو اکنامیکل آرډر ترتیب هم جوړ کړی دی معاشي پالیسۍ او د امریکي څیزونو ته پرایورټي ورکول. ظاهره خبره د هر ملک د خپل حالاتو مطابق ښې فیصلې کوي او امریکې خلکو هغه انټرسټ کړی دی ووټ یې ورکړی دی چې فیصلې وکړي. خو دا د UN سره د چارټر یا د دې د اګریمنټس دا ختمېدل د څه ناڅه انساني فلاح او بهبود کې کارونه چې کېدل نو هغې ته بهرحال د زیان خبره ده ځکه زه وایم چې ټرمپ ته دې خدای نیک هدایت وکړي او ډېر ملګري به وایي چې نیک هدایت خو پکار ده چې نو مسلمان شي بس خدای دې مسلمان کړي او خدای دې ورته نیک هدایت وکړي او دغه دا ډونرز د ډونر په طور چې دی فلاحي تنظیمونو ته امریکا کوم امداد ورکوي د دې ودرېدل به د ډېرو غریبو هېوادونو او دغسې د بېوزله خلکو کمیونټیز چې کوم دي مارجنلایزډ د هغې دپاره به دا د زیان خبره وي. زه منم نه منم زما خوښه دا خبره نه ده خوښه ما ورته تپ نه محسوسوم د غریبۍ د لوږې د تندې نو هغه بېله خبره ده یا بنیادي ضرورتونه هم پوره دي د خوراک د حده پورې د 3 ټایمه خوراک او 2 کونۍ نسوار نور په دنیا کې که تاسو آنلاین سرچ وکړئ نو ډېر خلک دغه مرستو په قطارونو کې ولاړ وي په افریقا کې د پسمانده افریقایي هېوادونو دغه په دې باندې تکیه نو خبرې اوږدې شوې او ډېرې اوږدې شوې خو مولا دې ټرمپ ته نیک هدایت وکړي لنډه خبره ده.